السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو تل بریالي اوسئ، اوچت سترګې اوسئ. عزیزانو، دغه ژوند بې حده قیمتي دی، اړین دی، څومره قیمتي دی که د دې ژوند یوه دقیقه یا ثانیه یو طرف کې او دا ټوله نړۍ بل خوا، دا ژوند ترې او دغه یو ثانیه یو ساعت ترې قیمتي دی. عزیزانو، هر کار د مطلب د پاره مه کوئ، هر کار د غرض د پاره مه کوئ. دا هر څه که ستا شي دا به پاتې شي. مرګ راځي، هر څه پاتې کیږي. نیک اعمال به د په کار راځي، هغه کارونه به د په کار راځي د کومو د پاره چې خدای پاک موږ او تاسې را لېږلي یو. هر کار د یو مطلب د پاره مه کوئ. صدقې، خیراتونه، زکاتونه، نیک اعمال، ان تر دې چې منځونه او روژې د مطلب د پاره مه کوئ. دا د خدای امر دی. زه ډېرې خبرې د خپلې تجربې نه کوم، که څه هم د علما کرامو سره اړیکې لرم، ناسته لرم، ډېر مې خوښېږي، کتابونه لولم، خو دا ټول چې وګورئ زمونږ او ستاسې د ژوند مقصد څه شی دی؟ څه شي د پاره چې خدای را لېږلي وو، کومه دنده چې را کړې ده. دا داسې نه ده چې یو سړی نیک اعمال کوي هغه به بریالی وي او چې یو یې نه کوي نو هغه به ناکام وي. دا خو معلومه خبره ده چې د ژوند مقصد به یې د لاسه ورکړی وي چې نیک اعمال نه کوي. خو نیک اعمال دې دپاره نه دي چې مازې وایي او ثواب دی. نه، دا ستا دنده ده، دا ستا د ژوند مقصد دی. ته را لېږلی شوی یم دې دپاره یې. هغه کسان چې په کمپنیو کې، په فیرماګانو کې یا په داسې بخشونو کې کار کوي، دنده ترلاسه کړي، نوکریانې کوي، هغې په دې شیانو باندې پوهېږي چې کله تا یو کمپنۍ یو کار دپاره ونیسي، یو نوکري درکړي، یو دنده درکړي، نو تا ته یو دنده سپاري. ته دا نشي کولی که ته ووایې چې که دنده مه وکړه خو بس ښه به وي، او که ومه نه کړه ښه به نه وي، او که ومه کړه تنخوا به راکړي، او که ومه نه کړه معاش به رانه کړي. دا خبره نه ده. تا نه پرېږدي، بیا ته بیا هېڅ شی نه څه کوي در باندې، ډوډۍ خلاصي در باندې. همدغسې موږ او تاسې خدای پاک دې نړۍ ته یوې دندې ته را لېږلي وو. که هغه دنده موږ او تاسې ترلاسه کړو، بریالي یو. د ژوند مقصد به مو ترلاسه کړی وي، او که ترلاسه یې نه کړو تل دپاره ناکام یو. هغه دنده څه شی دی؟ هغه دنده هغه څه چې خدای پاک موږ او تاسې ته راسپارلي دي. په اول قدم کې خو مونځ، روژه، زکات، حج، نیک اعمال دی، او بیا وروسته دغه دندې دي چې ته به هر هغه کار کوې کوم چې خدای پاک له تا څخه غواړي. ته به هر هغه کار کوې کوم چې خدای پاک له تا نه غواړي. کوم شي دپاره چې ته را لېږلی، هر کار، هر عبادت دی دپاره چې زه د خدای جنت غواړم، خلاص نو د مطلب کار شو. خدای خو ته انسان پیدا کړی، خدای خو تا ته ځان در کړی، خدای خو تا ته مور و پلار، خویندرونو، بال بچ در کړي، دا ستر کائنات یې تا ته در کړی، دا خواړه او دا څښاک یې تا ته در کړی، دا مزې تا ته در کړي دي. نو ته چې دا مطلب دپاره کار کوې نو ستا د ژوند مقصد څه شو؟ تا د دې ژوند څه مننه وکړله د خدای چې یا الله تا ما ته دا ژوند را کړی دی. په هیر مو نه شي، شیطان مو په دوکې کې وانه چوي چې هر څه د لاسه ورکړو. عزیزانو، هر هغه کار چې خدای ته خوښ دی، د موږ یې غواړي، موږ ته یې امر کړی دی، موږ به هغه کار کوو. او که وی نه کوو تورن یو، مجرمان یو، او خدای پاک به د موږ او تاسې نه پوښتنه کوي. او الله رب العزت په مازې دا راته وایي چې ته ما لېږلی څه دپاره وې او څه ده وکړل، حساب واچوه. که ته دا وایې چې ما منځونه او روژې او زکاتونه کړي دي، نو که د دې په بدل کې خدای پاک د ژوند، د دې کائناتو، د دې مزو چې موږ او تاسې کوو، دا خوبونه، د هر څه د خدای
لخوا ډالۍ ده، څه به پاتې شي؟ الله مو ښاد و آباد لره. پام کوئ چې یو ثانیه د لاسه ورنه کوئ، ژوند سره مو لوبې ونه کوئ. هغه خلک چې هغوی د خلکو حقونه خوري، حرام خوري، خلکو ته دوکې ورکوي، چالاکیانې کوي، په چالاکیانو باندې پیسې ګټي، د خدای دښمنان دي. دا چې موږ او تاسو ته علماء کرام نه وي، هغوی غریبان هم مجبور دي. هر هغه څوک چې په چالاکۍ باندې مال ګټي حرام دی. هر هغه څوک چې غیبت کوي، بهتان کوي، تهمت کوي، د چا په ناموس باندې، د چا په شخصي حریم باندې حملې کوي، نه روژه قبلېږي، نه مونځ قبلېږي، نه دی مسلمان دی، نه دی انسان دی، دی وحشي دی. دی هغه وحشي دی چې دغه سپی او هغه وحشي چې په ځنګل کې دي، د هغې نه هم دا بدتر دی، بالاتر دی. ځکه چې هغه خپله ګېډه ډکۍ ځي، لیکن ته د چا د ژوند سره لوبې کوې، د چا د حیا سره لوبې کوې، د چا د ناموس سره لوبې کوې، د چا د شخصي حریم سره لوبې کوې، د چا د خولې نه کپ را کش کوې او په خپلې ګېډې کې اچوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.